بسم الله الرحمن الرحیم. زستا سرور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زمونږ اصلي پاڼه ده شینواری سپیکس لایو افیشل، ورسره لیکلی دی د نجیب الله شینواری اصلي پاڼه. شرازونن د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه چې تقریبا داسې وایي یو بیا 11 ساعته وروسته چې دی دا به شروع کیږي انشاءالله. او ایشیا کپ غټه لوبه چې ده هغه د پاکستان او هندوستاني، مګر د افغانستان او پاکستان لوبه چې ده دام د چا نه کمه نه ده. دوستان را روان دي دغه کې پیسې ګورې دوستانو. دې نه مخکې چې زه لاړ شم هغه د په لوبه خبرې وکړم د کرکټ د دوانو ټیمونو د بیټسمینانو بالرانو هر چا سره خپلو د هغه موازنه ورته وکړم. یو خبره به وکړم او ما بار کړې ده چې کرکټ چې دا د مینې محبت لوبه ده، دې کې مخالفتي، دې کې دشمني نه، یو به ګټي یو به بیلي. که چرته یو ټیم وګټي د خوشحالۍ اظهار کولو خپلې طریقې دي په اسلامي لحاظ باندې، په پښتنو په کلتور کې، او چې بیم لی نو هغه خپلې طریقې دي. نو ښه به دی چې مثلا یو بل سره د ادب په چوکاټ کې د خپلې خوښې کامنټونه چې دي هغه سره شیر کړو. زه به دلته تاسو سره د خپلې خوښې 11 لوبغاړي شیر کوم، بیا تاسو کولی شئ د خپلې خوښې 11 لوبغاړي چې دي کامنټ کې شیر کړئ. انشاءالله همدغسې به سره پې خبرې کوو. کیدای شي سبا له به لوبې نه وروسته وګورم، که موقع وه چې لایو راشو لوبې نه وروسته به راشو. که نو ریلز چې دي دا یو منټ والا دا خو درته اچوم، اپډیټس به درته درکوم، ګورو به چې څنګه چل کېږي. نو راځو اول خو نن ګوره هندوستان او استرالیا هندوستان او سریلانکا ترمنځ لوبه وه. که خلکو نه دې پوښتنه کړې وای زیاتره د کرکټ هغه ایکسپرټس او دغه چې یاره هندوستان به یې ګټي، مګر سریلانکا وګټله. هغې سریلانکا وګټله چې هغه د افغانستان ټیم په 115 رنزو باندې ټول آوټ کړه او داسې ور باندې چیس کړه چې داسې وران باندې وغربوله چې بیخي په 10 اورو کې ور باندې چیس کړه. د سریلانکا هغه ټورنمنټ سټارټ داسې شو چې په خلکو یې چې مړه سریلانکا به څه وکړي، مګر ټیم یې سیټ کړه، کامبینیشن یې سیټ کړه. او سریلانکا کې یو بهترین کار دی چې هغه امپیکټ رنز چې ورته یي د کار رنزونه، د ګټې رنزونه، هغه سکور چې مثلا خپل ټیم ته ګټه کوي پلیرانو هغه کول. چا پکې 560 دغه رنزې نه کولې، 10 به یې کولې. ګوناتله کې به 10 وکړې، کوشال مینډس به 10 وکړې، راجا پکسې به ورته 10 وکړې. همداسې بل په دې دغه باندې به دوی ټارګیټونه چیس کول. د دې مطلب څه دی چې کلیکټیو ټیم ایفرټ چې دا ډیر مهم دی، او د ټیم سلیکشن چې دی صحیح دام ډیر مهم دی. افغانستان ټیم یو شی چې دی ډیر ښه بهترین ټیم و، د سټارټ نه ښه لاړه، مګر موږ همیشه غلطي شی کوو. موږ چې کله ښه روان یو موږ د خپل ولس احساساتو سره لوبې کوو. بیا موږ یو چې ولا ولس چې دی دا بدې ردي یي، دا جذباتي ولس دی. ګوره چې خیر ته معلومات دی چې جذباتي ولس دی، نو د جذباتي ولس جذباتو سره ولې لوبې کوئ؟ یو ټیم ښه سیټ روان دی، هغې کې خلک چې تغییر راولي دې دپاره راولي چې هغه ښه شي، دې دپاره نه راولي چې هغه خراب شي. خلک تغییر چینجز دې دپاره ګوره اوس پاکستان سره شاهین افریدي انجرډ شو، د هغه په ځای نسیم شاه راوسته، 145 پلس بالینګ کوي، ښه روان دی. شاهنواز دهانی انجرډ شو، د هغه په ځای حسنین راغی. نو وایس ورسا چې دی هغسې ښه پلیران راځي چې دا ټیم نورم ښه کړي. د دې په نسبت باندې زموږ ټیم چې کوم لوبېدلی و، ما خو اول سر نه که تاسې کتلي شروعات نه ما په اول گیم کې چې سمیع الله شینواری واچوئ، ځکه یو سړی چې تجربه کار ایکسپیرینس یې ته یې وروسته راولي، نو چې دومره وخت نه کرکټ بورډ سلیکشن یا محمد نبي غوښته چې هر څوک غواړي دا د هغوی کار دی، نو که تاسې غوښته نو بیا په ټیم کې ولوبوئ چې معلومات یې وشي، چې نه ضرورت یې نه. زما په نسبت د افغانستان دپاره بهترین کس چې شاهد الله کمال و،
لیفټ هینډر بیټسمین هم دی په دې نمبر 4 کې پوزیشن کې بیټینګ هم کولی شي او لیفټ آرم بالینګ هم کولی شي. یو بل کس دی په افغانستان کې فینیشر پته نشته تاسې پیژنئ نه خو په شپږیزه کې یو طارق ستانکزي په نوم باندې هغه لیفټ آرم سپینر او هماغونه هغه ورسره بیټینګ هم کویک رنزونه کول نو هغه قسم خو ګوره هغه پته نشته معلومه ده چې ولې د افغانستان په ټیم کې هغه ته موقع نه ورکول کېږي. نو دغسې نور پلیران هم شته نو چې څوک یې راولي دغسې پلیران راولي ښه پلیران راولي چې مثلا که یو دغه په مقابل کې داسې پلیر راشي چې خلک وایي والله دا خو ښه لوبغاړی دی. د پاکستان او افغانستان ټیم کې فرق دی. د پاکستان ټیم هغسې فاست بالران لري چې مثلا هم ورسره حارث رؤوف 150 ټچ کوي، هم حسنین 150 ټچ کوي او هم نسیم شاه 147 148 او کېدای شي 150 ټچ کړي. نو دا درې واړه هغه بالران دي ورسره چې ښه ټاپ کوالټي بالران دي. دې په نسبت موږ سره یو فضل حق فاروقي دی خو د هغه سپیډ هم چې دی 140 دغه ته ورسیږي 145 ته عظمت الله عمرزي سپیډ ورساو. دغه غلطي وکړه چې څنګه دا سپیډ ورساو एकदम سي د ټیم نه ورک شو. نو دغه شی چې دی او هغې نه مخکې ورته یو ورکړ هغې کې ماشاءالله کریم جانت صاحب چې د ګناتله کې کیچ چې هغه ډایرکټ ډراپ کړي بیا هغې ورکړې 20 رنزې ورکړې بیا د بنګلادیش خلاف لاست اوور ورته ورکړه 9 رنزې ورکړې ښه بالینګ یې وکړه بیا هغې نه وروسته چې ورک شو. نو موږ ته معلومات و چې دا به همداسې کېږي. اوس چې څوک وایي چې دا انجرډ شو نو هغه انجري خو سړی باید ایکسپلین کړي که نه چې څنګه څه انجري ده. نو زما په نظر عظمت الله عمرزی صاحب به انشاءالله سبا دپاره فټي د هغه ضرورت دی. بل د افغانستان کوم 11 لوبغاړي چې دي د رحمان الله ګربز او حضرت الله زازی ښه زما په نظر ګوره ما خو ویلي د پاکستان ټیم او د افغانستان ټیم استعداد کې فرق دی. د پاکستان ټیم تجربه کار دی ښه ټاپ کوالټي بابر اعظم رضوان داسې پلیران دي چې دغسې پلیران موږ سره نشته. دا دوه غټ ډفرنس دی ډېرو ټیمونو سره نشته. مګر زموږ ټیم به هغه وخت لوبه ګټي چې کله ښه جذبې سره ښه زړورتیا سره بادرۍ سره لوبه وکړي او دماغ استعمال کړي. ګوره ټیکټیک دا ټیکټیک او دا شینه چې دا ډېر مهم دي په لوبه کې چې کوم بال باندې شاټ وهي کوم بال باندې نه وهي چې کوم ځای ستا کمزوري په هغې باندې سنګله واخله کوم ځای چې دغه نی هغه موقع نه استفاده کوه. نو زما په نظر باندې حضرت الله زازی صاحب چې دی د ښه کلارې ډېره په کلار لوبه وکړه. مثلا په T20 کې هغه بال ټو بال لوبې اوسه پورې کړي دي. زما په نظر سبا له باید حضرت الله زازی چې دی که یو څو بالونه ایساری او ګوري 15-16 بالونه مګر هغې نه وروسته چې دی که اول بال هم درته په زون کې درکه نو اوټ کېدو خطره ده ټول ټیم به دغه شي. مګر یو څو بالونه که ووهې ښه به وي چې لکه آی سیټ ته سیټ شي مثلا یو 15 باله بیا هغې نه وروسته حضرت الله زازي صاحب ته وال پکار دي. رحمان الله ګربز صاحب 13 لوبه کې هم ښه لوبه وکړه. زما په نظر بهترینه لوبه وه خو موږ نه یو سټریټیجیکل غلطي هلته وشوه چې کوچز دا چې د افغانستان د ټیم کوچز دي دوی باید ورته مشوره ورلېږلې وای چې کله مثلا ابراهیم زادران 20 بالونه وواله 20 بالونه نه پورته او رحمان الله ګربز دغه 80 رنزو کې 15 اتیاو کې د باید کلارې سنگل ډبل او څلوریزي والی وای ابراهیم زادران سټرایک اخیسته وای داسې د سنچري والی وای او دا زموږ سکور و 200 نه زیات شو. نو هماغه غلطي سبا ونه شي. رحمان الله ګربز صاحب څنګه لوبه کوي بهترین چانسز ورته ملاویږي کیچونه ډراپ کیږي او هغې نه دی استفاده کوي. نو کوشش دی وکړي چې یو څو باله واخلي سیټ شي او بیا انشاءالله یو څو بالو مطلب دا چې 20 بالونه 15 بالونه 6 بالونه 8 بالونه دا ورته کافي او بیا یې لاړ شي ښه زړه د خلاصه لوبه دی وکړي. آوټ کېږي به داسې آوټ شه چې په زړه کې د ارمان پاتې نه شي چې ولا یاره کشکې چې دا شاټ مې داسې والی وای نه چې څنګه د خوښه یې هماغسې وه چې بس آوټ شوی that's it you gave your best څونه چې ستا استعداد هغه مکمل تا کوشش وکړو باقي چې هر څه کېږي دا کرکټ دی. او بل یو شی ته کرکټ ګوره د دعاګانو لوبه نه ده ښه داسې سر خلاص کوي. موږ مسلمانان یو الحمدلله دعا چې تقدیرونه بدله بهترین شی دی مګر ویسټ انډیز ته څوک دعا نه کوي
آسټرالیا ته څوک دوا نه کوي. ساوث افریقا انګلند والا غرا شلته بوتلی خي او غس کیو وای شو دوا نه کوي مگر ورلد کپ هم ګټي میچونه هم ګټي. ولی ټیم یې سی سټیټ سم جوړ کړی دی استعداد ته موقع ورکوي کوم چې ټیلنټ یې هغه مخکې راولي او ورسره ښه ستراتیژي جوړوي کوچز او دغه سره چې په کوم پیج رواني هر سړي ته چې کوم کار ورکړي په پلانینګ سره مغې سره رواني. نو زما په نظر باندې افغانستان ټیم چې دا به ماغسې باید پلانینګ او دغه وکړي. نو دی اوپنران شو ون ډاون ابراهیم زادران صاحب چې دا ځوان دی او ځوان باندې به انویسټمنټ کوي. دا راتلونکي د پاره ډیر ښایسته پراپر پلیر وي د افغانستان او زموږ ضرورت دی. نو د هماغسې لګي زما په نظر 1 اینډ دی ونیسي. نمبر 4 پوزیشن داسې دی چې زما په نظر باندې افغانستان ته یو تجربه پکار ده لکه څنګه چې هغوی نواز راویسته جادیجه دغسې خلک. نو افغانستان د پاره به ښه دی چې یا عظمت الله عمرزی مخکې راخطا کی او یا راشد خان. دې دوو کې چې هر یو کس د دوی خوښې زما په نظر باندې دا دی راولي په دې دغه کې. پنځم هغه موقع ته ګوره دا چې زه کوم ته سکواډ دا خو 11 کسان دا کوم دا بیټینګ اورډر چې دا دوی بدلولی شي. پنځم چې حشمت الله شهیدي دی ولوبئ. ګوره د افغانستان هیڅ معلومات نه کیږي زر وکټې خطا شي پریشر راځي چې پریشر راځي ښه دی چې یو داسې کسي چې لیفټینډري چې منځ کې هغه تا ته کلارې سنګل ډبل هم کوي. د پاکستان سره 2 لیفټ آرم سپینران دي محمد نواز هغه هم لیفټینډر ته بال را دننه کیږي او په لوبه کولی شي. شاداب هم لیګ سپینر دی هغه بال هم را دننه کی سره دی ګوګلی کوي مګر اټ ډزنټ میټر چې لیفټینډر سره شاهدي صاحب. نمبر 6 نجیب الله زادران خدا هغه وخت چې کله چیزي راځي مثلا مونږه پاکستان ته اول بیټینګ ورکو غوي 180 رنځي وکړي نوی دغه سي مونږ بیا په نمبر 4 سپاټ کې ایکسپریمنٹ ضرورت دی کنه می دسي کس مشکل نشته چې شاته مخکې دی راخطا کی. نو شپږم نجیب الله زادران د پدی پوزیشن کې لیفټینډر دی خو بهترین دا پوزیشنونه سره دا کولای شي خو بیا ارتم. اوم نمبر محمد نابی. اتم نمبر مثلا کتاو عظمت الله عمرزی نمبر 4 لګلې نو راشد خان دی اتم نمبر. نهم نمبر مجیب الرحمن. نمبر 10 نور احمد لکنوال. نمبر 11 دغه فضل حق فاروقی. داغه سکواډ دی چې زما د خوښي سکواډ. ګوره دې کې تاسو سره فاز بالران چې دی فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزی دو شو. افغانستان ته زیات فاز بالران ضرورت نشته. د هندستان ولی لو بیلی دا چې دی زورته ماغه د ټیلنټ اوورډوز ډیر زیات استعداد لري په دې نه پويږي چې څوک څنګه ولوبي. وسنن چې دوی کوم ټیم لوبوله ک ډیپک هودا لوبي نو دغه لري کا راکیل راول کینه و ډراپ کا ریشب پنټ اوپننګ ته واچو ډیپک هودا مولبوا مگر بیا ور سره دغه ولبو اکثر پټیل. نن چې اکثر پټیل دوی سره وای نو درې بدوی سره سپینران وای درې بدوی سره فاز بالران وای شپږ بالران ور سره تل او ډیپک هودا نمبر 7. نو زما په نظر باندې دوی نن یو لیفټ آرم سپینر چې هغه اکثر پټیلو جدي هغه دوی میسینګ کړو اماغه وجه دا ټیلنټ اوورډوز دی. نو هر یو ټیم ته بالران او بیټینګ دغه پکاري. نو د افغانستان یو شکار دا دی شکار ورته که بد کار وس نوین الحق مینوال واوري نفرت پالو منډه بنوه پورا خبره ته وایي دی. نوین الحق صاحب مونږ دا نه یو چې څوک خدای څوک خراب دی څوک څنګه دی خا دا بیل خبرې دي. نوین الحق صاحب په نوی بال باندې یو څو 2 ور ایستای شي هغه نوی بال کې 2 ورو کې دی ما د دسه بال ونی چې 145 ویشته 143 او سلو 3 نه یو سلو وتی شي او سلو 2 دیرش 3 دیرش تلور دیرش هغه کې د ګلبدین غوندې درې سالور چینج اپ پیس اوله نورورا نوې بال چې ستا سټرنګ ته فاز بالر دیتی چې अब فاز بالینګ کوي هغه بال کوي لکه اوس د نسیم شادي او داخله کوماوله خو خدای پام دی تیز بال کوي بال را دنه کیږي اوټ کیږي. نو د سره صرف دا کټر استعمالي نو چې ته کټر استعمالي نو دا شی چې دی دا خو افغانستان ته هیڅ ګټه نه کوي. بل دا اخیری اورو کې بالینګ نشي کولای په د باندې زما بيخي زلو بنس کې کچا تاخيري اور به اسی قدرتي ګوره هغه یو وکټه په تیر گیم کې د کوشال منډس واخیسته شارټ پیچ بالو داغه غلطي و ډایرکټ فیلډر ته لاس ته خطا کړ
هغه دویمه وکټ راجاپک سي آسه بس خو سترګې پټې کړې لیګ سټمپ ته شپږیزه والا بول سو مګر داسې وکټ نه چې هغه کوالټي وکټ دی پوه شو دا هغه وکټ چې د ځان ته وکټ واخیستې ټیم د پاره څه فایده و نه کړه نو د خاطره زما په نظر باندې نوین الحق صاحب بل نوین الحق صاحب چې اوپننګ چې دوا ورو کی بیا مجيب چې په نوی بال باندې وکټ ټیکر بالر دی هغه روسته راولي او چې هغه روسته راولي بیا روسته هغه کمبینیشن خرابېږي ډېر زیات سپینران شي او ډزیږي نو د خاطره زما په نظر باندې د افغانستان ټیم لپاره خدا دی چې نور احمد راولي نجیب صاحب مجيب الرحمن او فضل حق فاروقي دی اوپننګ وریو کی راشد خان ضرورت نشته چې ته په پاور پلی کې راولي راشد خان اوساته محمد نبی صاحب کا پاور پلی ضرورت راته خپل راشه ځکه ته په خپل دغه کې اف سپینر تاو کلونو راسي سپین بالینګ په دغه اٹیک بالینګ دیم کړی دی وایي تجربه کاری عظمت الله عمر زهر راواله ورسره دغه سلور بالران چې دی تاسو د شپږ ورو کې دا راشي دین روسته چې دی نور احمد را خطا کا راشد خان چې زما په نظر باندې نه هم ورته راشي تر اتلس نونس پورې دا گیم مثلا دا یا لسم کې راشي تر اخیری ډیت اورز پورې راشد خان گیم بوزي دا بزمج د پاره خي نور احمد لکنوال دی پاور پلی نه روسته راشي دغه سي دا څلور دا زموږ سپیشل فورس دی دا سپین چې دی دا زموږ سپیشل فورس دی نو دا چې او دغه کو دا بزما په نظر باندې وکټ والی دا گیم هم چینج کولای شي ګوره ډیره مهمه لوبه ده نور احمد لکنوال کوم لوبه ینګ دی ځوان دی ډیر زیات پریشر به ور باندې نو خدای دې وکړي چې وچلیږي زما په نظر دغه بهترین ټیم د دې په نسبت وس راځو د پاکستان ټیم ته اکثره وخت ما به ګوره د بل ټیم په دغه باندې بیټسمنانو بالرانو باندې خبرې نه دي کړې خو دلته زموږ پښتانه دی هغه په دې باندې نفرت پالو په کلار سي ما څو ځل ویلي افغانستان زما اول ټیم دی ځکه زموږ وطن دی ستا خوخه کته مشته ګل خان وای که شیر خان وای غستا کار دی وای شو نیم ګل خان يم هیڅ مشکل نشته ولی هغه طرف ته نیم ځکه یم چې بهترین د غیرتمن پښتانه پراته دي چې د احمد شاه بابا میرویس خان نیکل مسیح کاری دې طرف تم افغانستان کې نیم بیا هغه سي څه ګندګیران دي کنزلماران دي بے تربیه کلچر ارڅنه پاتې جاهلان دي چې ته به حیران شې چې دا مخلوق ته کوم ځای نه خدای پاک راغی دا سره مونږ سره جوړیږي نه نو دې د خاطره مونږ نیم ګل خان او نیم شیر خان هیڅ مشکل نشته مونږ د پښتنو اتفاق او اتحاد غواړو او دې دا مطلب نسو چې پارسیوانان رونه تاجک هزاره دا ګوره هر څوک چې تعصب کوي کنه به الله ته په کوم مخ ورزي ته د الله بنده ته څنګه یو بنده ته کم ګوري زیات ګوري دا یس موږ باید ځکه لنډغرانو په خلاف خبرې کوو مګر دا مطلب نه یو څوک مونږ خپه کوو نه تاسو ټول په ما ګران یاست ټول افغانستان خلک مګر پښتون یم خپل پښتنو د لګیم پښتو کې خبرې کوم د خاطر چې وخت راغی بیا هغه بیا فارسی کې خبرې کولای شو مګر فلال چې زه پښتنو ته نظم اډینس پښتانه دي دې دا مطلب نه چې نور ټول دنیا ته موږ عزت په نظر ګورو مګر خپل خلکو ته دا زما هیله ده چې موږ سره په اتفاق او اتحاد شو هم د ټول سره په اتفاق او اتحاد شو په دې خاطر راځو د پاکستان ټیم په اړه پاکستان ګوره بابر اعظم او دغه محمد رضوان دا ټاپ کوالټي پلیران دي د بابر اعظم درې میچونو کې سکور نه دی کړی افغانستان خلاف یو نیور نو سکور وکړي نو د افغانستان سپینران دا کوچینګ دا سټاف دا کیپټن دا بسره کینی دا د ویډیوګانی وګوري چې بابر اعظم راوی بشنوی څنګه آوټ کړ بابر اعظم بونیشور کمار څنګه آوټ کړ بابر اعظم کې کوم ځای کې غلطیه ډیر خسته پلیر دی مګر ته ایکسپوز کولای شي هغه باندې کار وکړه هغه کوم رنزونه چې دی اوس مثلا سکوير لیگ فاین لیگ پوه شو میډ وکټ دغه د رضوان سپیشل زون دی دا شاټ بلاک کا بیا کوم بل شاټ بلاک کړي دغه چې کوم شاټونه بلاک کې د سټریټجی سره برازي کینی رضوان چې دی د رضوان ټاپ کوالټي شی دی چې تو ورته فورس سم تبال ور کې د دې په کلا روهي میډ وکټ طرف ته
او ترڅو پر بل فیلډر راځي د 2 رنزي اخیستي د یو ځای په ځای کې 2 رنزي واخلي بالر فرستریټډ شي هغه مخ په دسي کې فیلډر هم فرستریټډ شي په ټول ټیم پریشر راشي په څلوريزه شپږیزه دونه پریشر نه راځي څومره چې د لاس کې درنه سنگل واخلي او لاس کې درنه 2 رنزي والی په دې راځي بابر اعظم رضوان سره دی چې شاټونه څلوريزه شپږیزه 4 6 زم وهي ور سره دغه سلوبه کوي نو د لپاره پلانینګ ورته پکار دی د پاکستان ویکلینګ فخر زمان مګر دا مطلب نه فخر زمان زموږ خلاف سکور نشي کولی یو نیور نو سبا له فخر زمان به شاټونه وال شروع کی نو زما په نظر فخر زمان به اٹیکینګ لوبه وکي څنګه لوبه چې دی کوي دا چې دی په کلا ټک پک روان دی دا لوبه سی نه ده د فخر زمان لوبه نه ده نو 15 بالونه وو هغه وروسته به سم ډز ورکوا کینی په دې سټایل باندې ته د پاکستان ټیم باندې بوجي او زما په نظر باندې بیا به دا لری کیږي نمبر 4 سپاټ ګوره حالته محمد نواز راستلو موست لایکلی محمد نواز به بیا راځي ځکه ډیر ټایمینګ سره ډیر په طریقې له بل پاکستان د پر محمد نواز سره ګټه نه کوي چې و ماتم نمبر پاتې هغه په ځای خدای چې څلورم راشي دغه ځای کې چې د زما په نظر د ټولو نه محمد نواز د افتخار نه یا خوشدل یا آصف علي نه محمد نواز خصي دی ځکه د چې کوم شاټونه واله خسته ټایمینګ سره واله سلاګینګ نه کاو نو د سلوبه کوله چې زما په نظر موست لایکلی محمد نواز به نمبر 4 بیا راشي نمبر 5 دغه کېدای شي افتخار راشي خوشدل راشي او آصف علي دا 5 6 7 دا دریاغه پلیران دي چې دا درې ونه فینیشرز دي او بیا ور سره اتم نمبر شاداب دی بیا ور سره په نهم کې چې دی نسیم شاه نمبر 10 حارث رؤوف ان نمبر 11 حسنین دا درې ونه هغه بالران دي ګوره چې 150 ته سپیډ رسي افغانستان تاریخ ته چې وګوري هغه سټاټس ته یو سلو 15 درشنه چې کله سپیډ پورته تللی دی د افغانستان بیټسمنانو ته مشکل جوړ کړی دی نو هیله ده چې په دې باندې دوی کار کړي دا کوچز چې دا بالونه ولي دا ماشين چې دا ټول دا سپیډ ته زیاتې بالینګ ماشين هغه سپیډ ته مثلا 145 سپیډ کې واچو 150 نو هیله چې دوی په هغه باندې پریکټیس کړي شارټ بال باندې پریکټیس کړي درې دسې بالران دي نو ازما په نظر باندې یو داسې مقابله به چې سم کانټیدار هغه چې ورته یې کنه هغه سی به خد خستا هر بال نه مونږ خوند اخلو هر بال کیف کوي او اوس راځو پریډکشن ګوره په ما باندې د افغانستان خلک ګران دي په ما باندې د پاکستان پښتانه ګران دي په یو ټیم کې چې دی اته پښتانه دي لوبيږي ما ته ښکاری لکه خپل ټیم مګر چې حقیقت ما نه به خپکیږي نه زما ګل خانان ورونو زما نور خلکو زما زړه غواړي چې افغانستان وګټي همداسې پاکستان هندوستان ته ماتې نه ورکړي کلونو راسي ورلد کپ کې ما غوښته چې پاکستان یې وګټي هلته یې وګټله دلته یې وګټله دلته زما زړه غواړي چې افغانستان یې وګټي زړه هم دا یې چې افغانستان وګټي دا ذهن و صرف دا یې چې پاکستان یې ګټي اب ارتن چې ولی مونږ خپل غلطیانه کوو مونږ ټیم سلیکشن سینه کوو اوس ما ورته خپل ټیم دغه وي که دا ټیم سلیکټ شي او سی زړه د خلاصه په بادرې سره لوبو کی نو ګوره دا پیشن چې دی دا جذبه دا وسمار د سوي چې سریلانکا هندوستان والا اماغه سریلانکا چې مونږه لسورو کې ور باندې لوبه چیس کړه هغه راغی هندوستاني واخو فائنل ته وستیره رسیدلې دی هغه در سره خبرې کوم نو دې مطلب دا دی چې موږ پاکستان هم سبا لوبه کې والي شو مګر خو سنسیبل بیټینګ زړه د خلاص اٹیکینګ بیټینګ د سینه چې په کله نه کوی ری دی دا غره د احمد شاه بابا میرویس خان نیکه دا موږ تاسو ته ولې احمد شاه بابا میرویس خان نیکه یادو زړوري بادری تکړهواله دغه د وجه نو هغه سیدا وې د مسو غوندې لوبه اٹیکینګ لوبه وکا مګر ریکلس نه چې د شارټ بال نه فزول دغه وکټ بنور کوي او رننګ بم بټوین د وکټس به غلط نه کوي سمارټ رننګ کوي فیلډینګ چې دی بهترین ګور هغه خپل هغه بیسټ چې کوم د ټورنمنت لکه یې کنه هغه باید وس سبا د افغانستان ټیم چې تاسو ته سبا الریډي دی 12 ساعت وروسته د افغانستان ټیم باید ساتلی څنګه چې سریلانکا خلاف وو بیسټ بیټینګ بیسټ بالینګ بیسټ فیلډینګ پوه شو بس کیچینګ دا ټول به مشتا میچ ګټي سبا به بیا وګورو ان شاء الله ما ورته وی چې زلمه یې چې افغانستان
کرکټینګ دماغ چې دی دا خو ګوره موږ د کرکټ ګیری کرسټن اکیډمۍ کې مار د څه وی چې لیول 2 کوچینګ مو کړی دینه بغیر 1993 راسي زه کرکټ فالو کوم د کرکټ هر یو میچ ګورم نو زما خپل تجربې په اساس باندې بای شینه هغه به تاسو سره کلیر شیر کوم زه چې کله چې نفرت پالو نو هغه دا مطلب هغه هر طرف ته کېدای شي که یو کس په پاکستان کې دی په افغانستان کې په هندستان کې هر ځای کې نفرت پال دی هغه زموږ په منځ کې چې دی هغه زموږ دښمن دی بارانه کس دغه نه خپل کس تا خوري نو یو بل سره کرکټ چې دی دا د مینې محبت لوبه ده یو به ګټي یو به بیلی چې چا وګټله هغه ته وایي چې بس مبارک ته شه لکه هندوستان او پاکستان بل گیم به راځي بله لوبه به ورسره کو خو چې ښه گیم وشي د زموږ کرکټ ورسره پرمختګ کوي او ان شاء الله ګورو به خدای دی وکړي چې د افغانستان د بریا په هیله ډیر خلک به دغه کوشش کوي یی و چې بس مثلا دغه پښتونخوا کې چې زه خیره چې د افغانستان دغه دی وګټي ټیم یو ګټي مګر دا دې پورې نه هیڅ کوم نه غواړي چې بل ټیم یو ګټي خیر مېر پکې نه کرکټ کې هر سړی غواړي چې زما ملک زما وطن دی وګټي ته د پلار نکنه د احمد شاه بابا مسای افغاني مګر که تاسو سره د پاکستان پاسپورت شناختی کارت دی هیڅ شی نشته ته زما روري ما سره د امریکای دی بل سره د اروپا دی تاسو سره دی کنه ته خپل بیرغ لګیدل ته نوی افغانان چې راغلي دي ماشاءالله مونږ یو اشکال وشو مونږ چې د امریکای بیرغ د خپل دغه سر نه لګول دوی پاس امریکا بیرغ ورسره خامخا لګول بیا افغانستان بیرغ نو چې د امریکا لګای بل څوک ورسره د پاکستانو لګای تا باندې ولی بدی لګیږي یس سیاست بیل شه دی سیاست ته مونږ نزو کرکټ بیل شه دی کرکټ ته د کرکټ په نظر ګورئ کرکټ ته سیاست په نظر مه ګورئ ګورو به سبا معلومات کیږي په گیم باندې او بیا نور ریلز هغه یو منټ هغه بار سره خبرې کوم کوشش به وکم چې څونه زیات کېدای شو در سره پاغیو کو نو لسی چې سبا لا شي کیږي چې زما صحیح ثابتېږي که دماغ هم صحیح ثابتېږي خو چې چا خلو به وکړه هماغه به ان شاء الله ګټي د افغانستان خلک چې دي هغه به من ډېر سخت به خوشحاله شي چې وی ګټي او که وی نه ګټله نو بیا هیله ده چې دا چاته چې اتلان یا وی زموږ لوبغاړي دا ټول قابل قدر دي دا دې دپاره لوبه نه کوي وروره چې تا ته چې لوبه یې ونه ګټله نو ته ورته مور خور یادوه ته څنګه انسان یې چې ته د خپل لوبغاړو د خپل په دنیا کې کوم ځای کې کوم هیروز دي ته ماته کوم ملک وښیه چې هغه خپل دغه ته مور خور یادوي نورې به څه بدې ردې کس ته وایي مګر مور خور او دا محترم هغه غریبانان په کورونو کې ناستې بېغمه د هغوی تاسو سره څه کار دی او تا دومره تورزن ځوانې چې ته به وسل ته ورتلی شي خدا که د چا کور څه چې په دروازې سره هم لاړ شي او په موبایل کې چې کنځلې کوي ته یو ورځ د موبایل ته سوچ وکړه چې د موبایل کې تا ته مخامخ څوک ښکاري ما ته خو دغه اوس زما خپل ځان ښکاري نو چې زه کومه خبره کوم کنځله کوم خو خپل ځان ته کوم کړم چې دا سوچ مو کو بیا به دا شی پرېږدئ او بل د کنځلمار خلاف ودرېږئ منافقت مه کوئ حق ته حق یوئ ان شاء الله ګورو به سبا به لوبه د افغانستان د بریا په هیله او خدای دې وکړي چې هغه بیسټ گیم چې دی هغه ځان سره ساتلی ما د څه وي چې بیسټ بیټینګ بیسټ بالینګ بیسټ فیلډینګ او بیسټ کیچینګ باقي اوس راځو اخیری دغه کې اتم سیناریوز چې هندوستان خو ټیکنیکلی زما په لحاظ باندې 90% آوټ دی مګر کرکټ کې هیڅ معلومات نه کیږي معلومات داسې که چرته افغانستان را پاتې پاکستانی بیټ کړ بیا به هندوستان باید افغانستان بیټ کی سریلانکا به پاکستان بیټ کوي په رن ریټ باندې او بیا د هندوستان چانس دغه کیږي نو دا غشي نه چې ډیر زیات سیناریوز باید د هغوی طرف ته لاړ شي بل پاکستان خو ښه ټیم دی بهترین ټیم دی که افغانستان نه ماتې مو خوري زما په نظر سریلانکا نه ماتې ونه خوري او نه پاکستان غواړي چې ماتې وخوري نو زما په نظر موست لایکلی هندوستان آوټ دی که نن لوبه چېرته هندوستان ګټلی وای موږ خو غوښته ګوره یو کرکټینګ ذهن دی ښه زموږ ذهن د کرکټ دی چې د دنیا ټاپ بهترین ټیمونه چې دي هندوستان پاکستان دي او د دوی خپلو کې گیمونه چې دي د ایشیا کپ چا چې ټورنمنټ ارګنایز کړی هغوی داسې طریقې سره کړی چې هندوستان او پاکستان فاینل کې هم سره راشي مطلب 3 لوبې چې دي د دنیا د ټاپ ټیمونو د هغه ټیمونو چې ټوله دنیا زیاتره کرکټ خلک یې لوبې ګوري راشي مګر 2 خو راغلې د 3 ارمان یې پوره نه شو هغه لاړه سریلانکا
موست لایکلی دے ار ان او ورسره به یو ټیم وځي د پاکستان چانس زیات دی ځکه پاکستان ته 2 ګیمو کې یو ګیم ګټل دي چې هر یو ګیم یو ګټه دوی بدن نشي فائنل ته ورشي او که دغه سونو باقی کرکټ بیا هغه باندې خبرې کوو ستاسو ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسو مینې محبت نه زه د هر چا کامنټ چې دی ګوره په هغه دغه کې ورشم ریلز کې ستا کامنټ ته لایک دغه در کومه کامنټ زه نور چاته سره لیکم نه به شي تا که ښه بد دغه لیکلی هغه ریپلای زه به تا ته همداسې دغه کوم او کوشش وکوم چې میسنجر کې زه تا ته ریپلای وکم مګر کامنټونو کې چې دی زه چاله ریپلای او دا شي نور نه غواړم چې وکم ځکه دې کې مختلف خلک راځي او مختلف دغه جوړیږي نو هغې نه به تیر سو ستاسې ټولو د شیر کولو نه د کتلو نه د مینې محبت نه یو جهان مننه ستاسې رور نجیب الله چې مبارک خدای په امان السلام علیکم